نَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر سره یې شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ای مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بېشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلک منع کړل بیا دوی مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافر وو هغوی خو به هېڅکله الله ونه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ همدا اوس برلاسي کېدونکي یئ. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هېڅکله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې رابرسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ تاسې ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله خو بې نیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.